د خپل خاله ترور ورندار او داسې نورو سره سیکس کول. دوستانو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ او جوړ به وئ. که چا خبریال ټي یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو د هر قسم ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو که موږ فکر وکړو یوټیوب کې که تاسو وینئ دغه زیاتې ویډیوګانې دغه شان ویډیوګانې په یوټیوب کې خپریږي چې د خپل خاله سره سیکس کول، د خپل خاله سره غلط کارونه کول، د خپل ورندار سره غلط کارونه کول، د خپل مرنۍ مور سره غلط کارونه کول. دوستانو دغه یو خبره په یوټیوب کې اوس ګرمه شوې ده. هر سړی چې دغه ویډیو ویني نو حتما یې پلی کوي، ځکه زموږ پښتانه ټولنه په دې طرف باندې ډېره یو بې عقله ده، ځکه چې دغه شان شی وویني نو دوی سمدلاسه دغه ویډیو پلی کوي. خو دوستانو دغه ګناه دی، بل هغه کوم نفر ته چې دغه پیسې ورځي هغه حرامې دي. که تاسو دوستانو فکر وکړئ د ځینو ورونو څخه هیله کېږي چې دغه شان ویډیوګانې یوټیوب ته ما اپلوډ کوئ، ځکه دغه خلک چې ویني دغه کې هم ګناه کې شریکېږي او هم دغه پیسې تاسو ته ارامېږي. دوستانو دغه شان ویډیوګانې که چېرته تاسو وینئ نو یو ریپورټ خامخا پرې کوئ، ځکه ثواب به مو کېږي. یو به دغه ویډیو ختمېږي، بل به ستاسو ثواب کېږي، ځکه بل به یې دغه خلک نه ویني. دغه خلک چې ویني زموږ سم ګناه ورسره کېږي، ځکه موږ ریپورټ پرې نه کوو نو خامخا د ویډیو پر مخ ځي. دوستانو که فکر وکړو دغه شان ویډیوګانې یو دغه شان نه دي، دغه شان نورې غلطې ویډیوګانې دي. څنګه کولی شو خپل کوتک دغه شان کړو، خپل کوتک سیخ کړو، خپل کوتک لک کړو. نو دوستانو دغه شان ویډیوګانې هیڅ دغه شان ویډیوګانې حقیقت نه لري، ټول دروغ دي. خو دغه دا چې کومې دوی روپۍ ګټي دغه یوازې په دروغو باندې لګیا دي، د دروغو روپۍ ګټي. نو دوستانو تاسو څخه هیله کېږي چې دغه شان ویډیوګانې د څوک نه ګوري ما یې ګورئ، او بیا یې که ګورئ نو خامخا یو ریپورټ پرې کوئ، او که څوک نه ترې منع کېږي نو خدای دې ورته هدایت وکړي. دوستانو دغه شان ویډیوګانې ډېرې غلطې ویډیوګانې دي. او بل موږ که فکر وکړو موږ پښتانه یو مسلمان یو، شکر دی الحمدلله، بیا دغه شان ویډیوګانې اپلوډ کول زموږ لپاره کوم ښه کار نه دی، ځکه دغه د انګریزانو د سپیو کار دی دغه شان ویډیوګانو پورته کول. بل ټول دروغ دي دغه ویډیوګانې. دغه ځینې اوسني ځوانان دغه شان ویډیوګانې ګوري، ځکه وایي چې دغه خو به یې رښتیا دغه شان کار کړی وي، خو نه ټول دروغ دي. دغه حقیقت چېرته لري؟ د ځینې ویډیوګانو کې بیا چې ګورئ د زنانه سره په تلیفون باندې خبرې کوي په دروغه باندې، بیا تمنیل باندې ولیکي چې د زنانه سره خبرې کول، دغه لومړی د واده شپه خبرې کول، لومړی د واده شپه باندې سیکس کول، دغه ټول دروغ دي. دوستانو دغه شان ویډیوګانې چې ګورئ نو یو ریپورټ خامخا پرې کوئ، یو به مو ثواب وشي، بل به د ویډیو وربنده شي. دوستانو که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، تر څو زموږ له نورو ویډیوګانو څخه په اسانۍ سره خبر شئ. تر بیا ښې چارې، ښه وختونه.